د پوندې د طرف نه یوه ولیشت واخیستله او ورته وفرمایل دا د ښځې لمن ده، یعنې د ښځې لمن به د ښځې د پوندې نه یوه ولیشت پورته وي. چونکه د ښځې پنډۍ دا په سطر کې داخل وي، نو د دې وجې نه د خویندو لپاره د پنډیو پټول لازم دي. اگر که د بجلکو او د ګیټو نه لاندې د پښو ښکاره کولو اجازت شته، لیکن کم ځای کې چې مفسدین وي هغوی د کتلو عادت لري، نو هغه ځای کې هم باید زموږ خویندې یا موزې پښو کړي یا د هغوی لمنې د هغوی د ګیټو او د بجلکو نه هم ښکته وي. په نننۍ زمانه کې چونکه د فتنې زمانه ده، باید زموږ خویندې په پښو کې جرابې واچوي او په لاسونو کې دستانې واچوي، ځکه هغه کسان چې مفسدین دي، هغه کسان چې د الله نه نه ویریږي، هغه د خویندو د پښو او د لاسونو رنګ ته ګوري. نو زموږ خویندو لپاره د ګیټو او د بجلکو پټول لازمی او ضروری دي. د دې وجې نه کومه پاجامه چې زموږ خویندې اغوندي باید هغه ځوړنده وي. خیال کوئ خویندو چې د ګیټو او د قدمونو د پټولو دومره تاکید دی د رسول الله په احادیثو کې، نو د مخ او د مړوندونو پورې د لاسونو پټولو به څه حال وي؟ نن راشئ خویندو او میندو خپلو جامو ته وګورئ چې ستاسو جامه څه رقم جامه ده. تر زنګانه پورې خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د فاطمة الزهرا رضی الله تعالی عنها د پوندې نه یوه ولیشت بره نیسي او دا ورته وایي چې د ښځې لمن باید تر دې ځایه پورې اوسي. همدارنګه د ترمذي حدیث دی، راوي د حدیث حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما دی. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة رضي الله عنها فكيف يصنع النساء بذيولهن؟ قال يرخين شبرا. فقالت إذن تنكشف أقدامهن. قال فيرخيهن ذراعا لا يزدن عليه. قال الترمذي وفي الحديث رخصة للنساء في جر الإزار لأنه يكون أستر لهن. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل څوک چې د کبر او د تکبر د وجې نه خپله جامه راکاږي یعنې ډیره لویه جوړوي، نو الله رب العزت به ورته د قیامت په ورځ د رحمت په نظر نه ګوري. لم ينظر الله الیه یوم القیامه. ام سلمه رضی الله تعالی عنها کله چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د مبارک خولې نه دا خبره اوري، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي ای د الله رسوله زنانه به خپلو لمنو سره څه کوي، ځکه د هغوی لمنې خو لویې دي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي یوه ولیش دې ښکته ساتي. بیا ام سلمه رضی الله تعالی عنها ورته فرمایي بیا خو به قدمونه ښکاري. محمد رسول الله بیا ورته وایي یو لاس دې ښکته ساتي، د دې نه دې زیاتی نه کوي. امام ترمذي رحمه الله فرمایي چې د رسول الله په دې حدیث کې د زنانو دپاره رخصت دی که هغوی خپلې جامې د خپلو بجلکو او ګیټو نه ښکته کوي، دا د هغوی لپاره جایز دی، ځکه دا د دوی دپاره ډیر د ستر خبره ده. نو درنو اوریدونکو په دې باندې ځان پوه کوي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک حدیث کې د ګیټو نه ښکته چې هره یوه جامه وي هغه ممنوع ده او په دې باندې سخت وعید دی. دا وعید چې کله حضرت ام سلمې رضی الله تعالی عنها واورېده، نو خیال یې وکړه حسینه چې دې کې ښځې هم داخل وي.
د هغوی بجلکې او ګیټۍ به ښکاره وي، نو هغې سره به د هغوی د پنډۍ هم څه ایسه ښکاره کیږي. نو په دې وجه محمد رسول الله نه پوښتنه وکړه چې د ښځو به څه وي. فکیف یصنع النساء بزیولهن. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ښځې په دې حکم کې داخلې نه دي. هغوی دې د سړو نه یو لیشت جامه زیاته ښکته کړي